خو داسې حال سو عزیزانو دا کله کله موږ هدیرې له ولاړ سو جنازه وشي مې یې یعنې دا قریبان مې بیخي یو خو هغه زوی یا به لور یا به بل هغه به څه پریشانه وي کنې عام طور خلک سیلفیانې جوړوي د قبر تصویر جلا جوړوي د ډورۍ د جلا جوړوي دا دی چې په کیږدي جلا یې جوړوي دا دی چې مطلب په کفن کې دا ګر سره نشته چې یاره دا سړی روان دی سبا زوم پر دغه لاره باندې روان یم دا خو ډېره مشکله مسله ده دا ډېره مشکله مسله ده مردی تباه او برباد سو مردی خوار سلو دا ځوانانو ته د خدای روی نسل ځوانانو فیسبوک ختم کوي فیسبوک ختم کوي والله بالله تله چې کله ودونه وکئ بیا به ټوله شپه ژاړئ چې یا الله په ما څه فساتونه سوي دي ما ته خو نن کور والا ناسته ده زه هغه شی نه لرم چې دا کور والا مطمئنه کړم زه نن بیا په تعویضو ګزارئ په حکیمانو به دې ګزارئ په ډاکټرانو به دې ګزارئ تا ژوند تباه کوي تا ځان تباه کوي تا خپل وخت تباه کوي ځواني دې تباه کړله د خدای دپاره فیسبوک پرېږدئ خپل کاروبارونه کوئ خپل تعلیمونه کوئ انشاءالله العزیز بیا پریشانه کېږئ مه دا چې ودونه دا ځوانان وکړي بیا موږ له راځي پر موږ باندې ګرځي مولوي صاحب ډېر پریشانه یم ولې پریشانه یې 10 ورځې م د واده کېږي 10 ورځې خو بیا زه خپلو بچیانو ته در اوسه ورنږدې سوی نه یم یو شیسته نه ولې ولا نو څه درته ووایم نو څه ووایې نو خو د فیسبوک ژوند دې و تر پیشلمي به ته و فیسبوک ته ناست وې تر پیشلمي به ته ناست وې فلمان به دې کتل نو نن چې ستا اصلي میدان رالی په هغه کې ته نن شرمنده یې چې نن له تا هغه د فیسبوک ژوند غواړې هغه کې ته نه یې نو چې نه یې نو بس ټیک ده ګرځه نو ګرځه ښځه به دې بل ځای بیا لارې جوړوي ځکه ته خو ختم یې ته خو تباه یې ته برباد یې د خدای دپاره دا ختم کوي دا د خندا خبره نه ده دا د مجلسو د مذاق خبره نه ده د خدای دپاره که زما زامنو بیا به راځئ دا ځوانانو ته وایم بیا به راځئ چې ودونه وکئ بیا مولوي صاحب تعویض راوکه حاکم راوښیه ډاکټر راوښیه بیا به تا ته یوه ګولۍ په 200 در میلاویږي یوه ګولۍ هغه به ستا د یوې ګنټې دپاره یې پس له هغه به بیا ته دی لکه مړی ژوند مه تباه کوئ ځوانۍ مه تباه کوئ در په در سواسخانه مې خرابه سوله تباه سولاست اودسونه تی نسي برابرولی غسلونه تی نسي برابرولی د شپې در پیشلمي پر تاسو مطلب ویښ ناست یاست په تعلیم کې راسي پریشانه یې سبا زما پرچه ده ښه نو چیش وکړو ته یو وظیفه راوښیه ښه پرچه اوس په وظیفو سوله پرچه اوس په وظیفو سوله تا ژوند تا چې دا فیسبوک کتئ د هغه دپاره دې ولې وظیفه نه غوښته تا چې به در سهاره پر دا شپه روڼوله تا به ولې مطلب وظیفه نه غوښته نن چې دا ځای له راورسېدلې تعویضونه غواړې بیا به زوی هم په تعویض غواړې کوروالا چې راضي کوې دا به په تعویضه کوې پرون یو سړی رالی مولوي صاحب زما د کوروالا 1000 نه سره کېږي 1000 نو خو ژوند دې تباه کړی دي ولې سره وسې دا ستا کوروالا چې ستا څه کوم شی غواړې ته هغه شی لرې نه تا هغه شی لرې نه نو ستا کور والا تا څوک څه کوي تا څه کوي یوه غوا چې شیدې نه کوي هغه خلک پر کور نه ساتي چې پروړ دې خوري واښه دې خوري نارې دې وهي مزدور دې ورته نیولی دی شیدې کوي نه نو ته هم د هغه رقم یې ته چې د کور والا دپاره شیدې نه کوې نو ستا دپاره بیا پریشاني د کور والا بیا په رخشو کې ګرځې بیا په شاپینګ سینټرو کې ګرځې بیا په یارانو پسې ګرځې ولې ته تباه یې ته خوار یې ابلوز یو سړی رالی ول مولوي صاحب یوه ښځه وله ښځه هلته یو ځای ناست ولم نو ښځه دوکاندار له راله چې دوکاندار له راله بیا دوکاندار ته ویلې هغه مولوي صاحب دا دی چې ما د ښوولي مال خیر څنګه کیسه ده ول مولوي صاحب 3 کاله د واده کېږي تر دا اوسه پورې دا خپل خاوند نږدې نه دی ورغلی ښه نو ولې بس ختم د خبره ختمه ده نو بیا نو اوس ما څه کوئ ویلې وتاله درځي مطلب یو تعویض معویض مال دا عین اوس کېدلی سي دا دی لکه یو سړی چې ته دا مړي ته یو تعویض در وکړه نو دا اوس کېدلی سي دا ښځې ورځه حجرې له ورځه ما نه قطعا دې نه راځي بلکل نه به راځي دا زموږ کار دی نه دا موږ کولی نه سو کوئ هم نه نو وجه څه ده وجه د فیسبوک والا دي ډېر به وژاړئ 15 کاله سم تېر کوئ بیا به یو که د 50 کاله نور عمر پاتو هغه په خوشحالي او په خندا یي که نه ښځې درڅه غورځي هغه ځي بل ځای و دا اوس یو نوې خبره راله 2 ورونه دي چې 2 ورونه دي نو دا یو ورور اوس ما سبق چې شروع دی زه خبرې چې کوم عجبه نه ده او تی مو دا لیونی دی دماغ خراب والله کوم دماغ خراب دی دماغونه ستی خراب دی چې تی ما ته ناست یاست دا ځوانان الکوان ناست دي و پر ځوانانو مې زړه سوځل کېږي دا ټوله تباه دي نو دا یو ورور یې د خپلې ورېندارې سره میلاو دی اوس نو ورځ نه ده 2 نه دی کال نه دی ښه اوسګرد کور خبر سلو نو څه چم کوئ خبر نو زه څه ووایم
چې دا بې حیایي، دا فیسبوک، دا نیټ، دا تصویرونه، دا عام سلونه به خود بیا سړی د ورېندارې سره ژوند برابر کړي. ټیک سلو ورور جلا دی او ورېنداره جلا ده. ای نو څنګه خبر رہی؟ نو ډیره د پریشانۍ خبره ده. خدای د پاره د خدای د پاره د خدای د پاره ځوانانو زموږ ژوند لاړی، زموږ ځواني تېره سوله. اوس وتۍ ته موږ د تجربو خبرې کوو، کې منئ وې منئ که نه ځانونه ټینګوئ بیا به ډېر وژاړئ او بیا ژړا پیدا نه درته کوي. دی د افسوس خبرې، دی د پریشانۍ خبرې دي چې ورور د ورور کور والا سره د په میاشتو تعلق په میاشتو دی نه چې خالي یا بدکاري و زنا ورسره کوي، یوه ورځ نه په میاشتو نه په کلو. دا خو نو اوس په د دې ذمواره څوک دي؟ د دې پوښتنه سړی د چا څه وکړي؟ دا ولې پیښیږي؟ خدا نه خواسته داسې نه چې زه ورته پیغور در کوم. زه د معاشرې سړی یم، زه د علاقې سړی یم، زه غیر نه یم، زه هم بچیان لرم، زه هم خویندې لرم، زه هم ورېندارګانې لرم. خو خبره دا به څه کوو؟ پخوا خو به پخواني خلک چې به داسې یو کار چې اوس غیرتمنو پر ځان بیا ټک وکوي، دا چې به سره خبر سو پر ځان بیا ټک وکوي. اوس نه ورور څه ورته وایي؟ دا ورور په دې خبر شو چې دا زما ورور زما د کور والا سره نه هغه ویشتلی دی، نه دا د لوره خپل ځان ویشتلی دی چې یاره په ما څه فساد. یو شی نشته. پخوا موږ اورېدلي ول دا هندوستان لره چې ولاړ شي هلته زنا عامه یا هغه څه هندوستان خبرې کو. دا خو زموږ خپله په دا مشکل کې یو. نو فرمایي پیغمبر اسلام تاسو پر خپلو مړو ابو هریره فرمایي وایي که ما رښتیا خبرې شروع کړې، که ما رښتیا وایي قسم په خدای زما سر د چپې خوا راکاټ کړي. حضرت ابو هریره وایي که ما رښتیا خبرې شروع کړې زما سر به دا خلک د چپې خوا راکاټ کړي. نو که ما هم ته رښتیا خبرې شروع کړلې بیا به سبا په کرایه باندې ازبک ملا پیدا کړي، دلې به ګرد اوس به درته خاندي. غرد شته څور ته وایي سپی به دي مینه به دي داسې به درته خاندي. نو خو نیسو کولی واره نه راته خوري، ګران هلته مرګ ډېر ګران کار دی، هلته ډېرې پوښتنې غواړي. نو خبره داسې ده، خبرې ډېرې کوم نه، ډېر خلک زما څه خوابد یم دي او مور خور هم راښکنځي. پروا نه لري، زه به خپل کار کوم، دی خپل کار کوي. د رښتیاو خبرې که مې شروع کړې بیا سره خرابېږو، نو زه به هم څه کوم، ډېرې به نه کوم. څه به کومه چې ته هم راسه خوږ نه سي، زه ځان هم بې عزته نه کړمه. د خدای دپاره سپین ږیرو ته خو په دا حال نه یاست خبره. اوس ولاړ سو اکسپیر سواست، ختم سواست، په شین نه بس لویه خبره مې دا ده زما دوا پر خپل ټیم ما ته راکړي. بس نور ته نه. دا ځوانان چې کومې مسلې کوي، تو خدای دا ځوانان به زه ولاړ کړم، تو خدای ته ووایه ستا په موبایل کې څو پردی خلکو نمبرونه شته، پردی ښځو نمبرونه شته. تو خدای ته ووایه ته دا کور د الله مخامخ قبلې ته ودرېږه. ټیک سلو مه کوه، توبه وباسه. د دغه بیانه بعد دا ټوله نمبرونه ډیلیټ کا، که نه نو قسم په خدای ستا د خور نمبر بیا د بل چا سره ورسره وي. قسم په رب دا د الله د رسول خبره ده، قسم یې کړی د چا د خوندو نمبرونه د چا د خوندو تصویرونه په موبایل کې مه ګرځوئ، که نه ستا د خور تصویر به راځي، ستا د لور تصویر به راځي، ستا د کور والا تصویر به راځي. دا یقیني خبره ده عاجزانو، په دې کې شک نشته. هېڅ شوبه نشته. د هلکانو زموږ کله موبایل وخت په کپېدو اخته شي، نه دی چې ولاړ به شي پولډران به خلاص کړو. ته وایي پولډران دې نه خلاصوو، خو ته خپله څه فکر کوه. نو په دې وجه الله دې زموږ ته پرده وکړي. د دغه احادیثو په خاطر دې الله زموږ ځوانان نه راتباه کوي، الله دې زموږ ځوانان نه راخرابوي. که زموږ ځوانان خراب دي الله دې هدایت ورته وکړي. الله دې زموږ لوڼې، زموږ خویندې، زموږ کوروالاوې، زموږ عزیزان د ټولو مسلمانانو دې الله پرده وکړي. الله دې داسې حال نه راولي چې موږ په داسې مشکل کې چې د هغه اخته سو یا بې عزت